یو څه باید په سر کې درته واضح کړم. تکامل یوه تیوري ده. همدارنګه د هوا ګرمېدا. اما خلک فکر کوي چې دا کوم بد څه دي. پوهېږم درک کولی م شم. موږ ټول د یو بشپړ حقیقت په لټه کې یو. پیچلي او چالش برانګیزه نظریات زموږ په ذهن کې نه کیني. اما حقیقت څه دی؟ آیا د حقیقت مختلف سطحې شته؟ ځینې حقیقتونه تر نورو بیا ډېر حقیقت دي. په دې نه پوهېږم، خو دومره پوهېږم چې ساینس د کائنات د شناخت لپاره زموږ یوازینۍ ښه وسیله ده. او تیوري یو اسانه لغت نه دی. که موږ چېرته په ساینس باور لرو، ښایي له ژبې سره هم آشنا شو. د بېلګې په ډول واقعیت، تیوري، فرضیه او قانون یو ساینسپوه ته یو مفهوم لري او عام سړي ته بل. د دواړو ترمنځ ځمکه اسمان تفاوت دی. واقعیتونه په اصل کې هغه څه دي چې په خپلو سترګو یې وینو. موږ هره ورځ دا کار کوو. بیرون رڼا ده، که له کړکۍ د باندې وګورو، او موږ همیشه د دې لپاره دلایل ګورو. د باندې به لمر وي. مبارک، موږ یوه فرضیه جوړه کړه. او فرضیه هغه څه نه دي چې تاسې ثابتوئ. فرضیه هغه څه دي چې تاسې ازمایئ. نو راځئ چې د باندې لاړ شو. رڼا ده، لمر ښکاري. فرضیه تایید شوه. آفرین، یو ساینسي عمل مو ترسره کړ. موږ معمولا د یو شي لپاره ډېرې فرضیې راوړو. هغه چې ناسمې دي پرې کرښه کاږو، او هغه چې پاتې کېږي کومه تیوري، قانون او یا بشپړ حقیقت نه دی، بلکې یو ممکن وضاحت دی، کوم چې موږ نویو فرضیو تصحیح کولی شي، او شاید له لومړۍ فرضیې سره یا مطابقت ولري او یا نه. دا یو بې پایانه داستان دی، یوازې ده ته نه. کله چې کافي فرضیې تایید شوې، موږ کړی شو چې هغه یو ځای کړو او په یو ستر څه یې بدل کړو. تیوري. د تیوري په مرسته پوهېږو چې یو کار څنګه ترسره کېږي. البته د راټوله شوې شواهدو او د ازمېښت شوې فرضیو په اساس د تیوري ښه اړخ دا دی چې له موږ سره د وړاندوینو په برخه کې مرسته کوي. دا نه چې یو څه څنګه دي، بلکې څنګه به وي. زه د پیشو د خریدا په اړه تیوري لرم. پیشو واړه روباټونه دي او دا چې خریږي دننه یې ماشین دی. دا تیوري نه ده، دا یوه فرضیه ده او د ټسټ وړ ده. خو که زما منئ، د دې ټسټ مه ترسره کوئ. دا دوران واقعیتونه یا د سترګو لیدلي حال ته د ممکنو توضیحاتو راوړل او د توضیحات ازمایل او د دوی په اساس وړاندوینه کول، دا د ساینس په نوم یادېږي. تیوري کوم بد څه نه دي. It means that idea got the gold star, the blue ribbon, a big shiny trophy that says countless experiments have shown that I am sufficient to explain all the observations that I encompass. که مو سر خلاص شوی نه وي، راځئ یو څو مثاله به وګورو. واقعیت، خلک مریضانېږي. مطمئن یم چې ټول یې منئ. فرضیه، خلک مریضانېږي ځکه چې د دوی بدن ته کوم بد څه ننوځي او خرابکاري کوي. فرضیې ټولې تست کړئ، ناسم یې لرې کړئ. په نتیجه کې داسې یو چارچوکاټ په لاس درځي چې له لارې یې پوهېږئ ولې خلک مریضانېږي. د میکروب تیوري. بل مثال، تکامل یو واقعیت دی. موږ د تکامل په اړه شک نه لرو، اما څنګه پیښیږي؟ د طبیعي انتخاب له لارې تکامل یوه تیوري ده. په دې اړه زرګونه فرضیې جوړې شوي، تست شوي، ناسمې غورځول شوي، او بالاخره یو چارچوکاټ لاسته راغلی چې ښایي ژوندي موجودات د وخت په تېرېدو څنګه تغییر مومي. هو، دا یوه تیوري ده. د تیوري په اړه له منفي نظره لاس واخلئ. یوه تیوري له ډېرو سختو ازمېښتونو وروسته رامنځته کېږي، او د تکامل تیوري ښایي تر ګردو ډېره ازمېښت شوې وي. We should really call it the theory of the fact of evolution. What about د جاذبې په اړه څه وایاست؟ دا تیوري ده او که قانون. په ساینس کې قانون د یو څه مفصل تشریح ته ویل کېږي. معمولا ریاضیکي فورمولونه پکې کارول شوي وي. مثلا د غازاتو د مالیکولونو گردش د حرارت په وړاندې، یا کتله او انرژي څنګه ساتل. خو قانون نه وایي چې ولې. ځکه نو جاذبه هم قانون دی او هم تیوري. د نیوټن د نړۍ د جاذبې قانون دا په دقیق ډول واضح کوي چې دوه څیزونه څنګه ځان د هغو د کتلې او ترمنځ فاصلې په اساس یو بل ته راکاږي، او دې ته یو ښکلی فورمول طرح کوي. خو د نیوټن فورمول دا نشي توضیح کولی چې څه پیښیږي او ولې. د دې کار لپاره د جاذبې تیوري ته ضرورت. واقعیت، که زه دا پرېږدم لویږي. قانون، دا د یو ریاضیکي فورمول په اساس توضیح کولی شي چې مڼه ځمکې ته په څومره سرعت رسیږي.
مګر دا ولې پیښیږي؟ فرضیه یوه قوه موجوده ده، مڼکه شوي، ممکن کائنات همداسې خلق شوی وي چې واړه څیزونه پر لویو ولویږي، یا مڼه د ځمکې په وړاندې مقناطیس ولري. د دې ناسمه لرې کړی څه شی پاتې شول؟ تیوري. له انشتاین مننه د هغه له وجې د نسبت په نوم د جاذبې تیوري لرو، خو د کوانتم میکانیک یو ساینسپوه راولاړ شو او ویل چې د انشتاین تیوري د وړې کچې جاذبې په اړه څه نه لري. د نسبت تیوري لا هم په زړه پورې ده، البته له کائنات سره زموږ د تعامل په کچه. حتی د جاذبې تیوري نیمګړې ده. اوس نو دا د دې معنی لري چې ایسته یې وغورځوو ځکه چې هر څه نشي توضیح کولی؟ نه. که د موټر ټایر دې پنچر شي، نوی موټر اخلي؟ که ټایر بدل کړي، موټر دې ټول بدلیږي؟ دا ټول یو بل ته لاس ورکوي چې د ساینس په نوم یو ماشین سم وګرځي. پرزې پکې زیاتوو، لرې کوي ځینې، تر اوسه خو سم روان دی او ښکاري چې زموږ په وړاندې ډېر کار موجود دی. مثلا د انشتاین تیوري نورو هم ښه کړو. ساینس تمامیږي نه، همیشه بدلون مومي. دا ځینو ته خوند نه ورکوي. په هغه چا څنګه باور وکړو چې سبا ته یې څېره بدله کړې وي؟ د ساینس هدف دا دی چې داسې لارې چارې رامنځته کړي چې کائنات پرې وپېژنو، وپوهېږو چې ولې یو څه داسې چې دي داسې دي، تر څو په دې پوه شو چې په راتلونکي کې به څه ډول وي. که په ساینس باور وکړو، له دې ټولو نیمګړتیاوو سره سره زه وړاندوینه کوم چې راتلونکې به ډېره روښانه وي. دا تیوري مو خوښه شوه؟ خوشحاله اوسئ. Otters are cute, curious, playful, cute, intelligent, fluffy, and did I mention cute? But they're more than just adorable animals. Otters are the cornerstone of one very important ecosystem.